هی په پښتنو باندې ډېر افسوس پکار دی چې د ماشوموالي نه موږ خپل د ماشومانو تربیت ونکړو او هغه په دې ډانسونو باندې او په دې ګډاګانو باندې د ماشوموالي نه موږ هغه راواړو په دې کنجرتوب باندې هغه د دې خبرو سره بیا عادت شي. چې کله د دې سره بیا هغه عادت شي نو چې غټ شي بیا هغه هم بیا دغه ګناهونه کوي، دغه ګناه ورته بیا ګناه نه ښکاره کېږي. بیا موږ افسوس کوو، بیا موږ سر ټکوو چېرې زموږ اولاد نافرمانه دی او زموږ خبره نه مني او زموږ قدر او احترام نه کوي او ګډېږي او دا چېرته یو ده. د اصل کې زموږ غلطي ده چې زموږ د ماشوموالي نه د دوی تربیت په صحیح طریقې سره هغه نه دی کړی. اوس دا ماشومان دي دوی خو په دې وخت کې نه پوهېږي او دوی د ماشوموالي دا خبره په ذهن کې دا ده چې دوی بیا غټ شي نو بیا هم دغه خبره د دوی په ذهن کې وي، دا ډانسونه ورته بیا څه ګناه هغه نه ښکاره کېږي. که کالجونو ته بیا لاړې شي، که یونیورسټیانو ته بیا لاړې شي او که بیا عام معاشره کې غم خادي لاول نمبر دوی هغې ته بیا وردانګي هغې کې ډانسونه کوي. په خپلو بچو باندې هغه رحم وکړئ، داسې محفلونو ته هغوی مه پرېږدئ، مې ناستې ته پرېږدئ او مې په هغې کې چې کومه ګډا ته پرېږدئ، بلکې په خپلو بچو باندې هغه نظر ساتئ او د هغوی په صحیح طریقې سره هغه تربیت وکړئ. تاسو هم خپله رایې په کمنټس کې زموږ سره شریکه کړئ چې آیا دې خبره کې تاسو زموږ سره متفق یئ او که متفق نه یئ. ډېره مننه او والسلام.